سلامونه درنو اوریدونکو هیله د روغ جوړ خوشاله بیاست. ظریف الله ساحل حاضر شوم ترڅو د ولسمشر پیلوټ د ناول څلورمه برخه تاسو ته وړاندې کړم. خوږو اوریدونکو د دې ناول څلورمه برخه له دې ځایه پیلوو. کله چې مو غره او ځنګل ته لاړو سهار رڼایي خپره شوې وه. موږ هلته ستاسو ساتونکي ولیدل چې ټول وژل شوي وو. دا چې هلته زموږ په 12 ملګرو کې زما په شمول 3 تنه مسلکي نظامیان وو. موږ خپلو تکتیکونو څخه استفاده وکړه. نښان ویشتونکي مو ونیول او د هغوی وسلې مو د ځان او ستاسو د دفاع لپاره استعمال کړې. زموږ یو کس هم هلته د نښان ویشتونکي لخوا ووژل شو، خو په مقابل کې موږ ټول هغه ظالمان تباه کړل چې وروسته به تاسو جسدونه په خپلو سترګو ووینئ. په دې وخت کې د بابک یو کس راغی او د ځنګل د وژل شوو کسانو په اړه یې ورته وویل او د پیښې په اړه یې ورته هر اړخیز معلومات ورکړل. بابک ډیر خواشینی شو ځکه په هغه ځنګل کې ډیر تکړه وفادار ملګري له لاسه ورکړي وو. هلته د بابک د کسانو سربیره زموږ یو کس هم وژل شوی وو چې وروسته مو په ډیر عزت خاورو ته وسپاره. په دې جنگ کې 7 تنه د بابک او 10 تنه د هغه بل سرحد بدمعشان وژل شوي وو. په دې ورځ زه او صفدر علي د بابک له لوري ستانه شو او پاتې 9 کسان یې بیرته سمسې ته ولېږل او د سمسې ساتونکي هم ډیر کړل. ما او صفدر دا شپه له بابک سره وکړه. شپه ډیر عادي وه. بابک له موږ څخه ډیرې پوښتنې وکړې او موږ ځوابونه ورکړل. د دغه شپې په سبا بابک او یو بل تن چې ما پخوا نه ولیدلی تور بخن رنګ یې درلود او په داسې ژبه یې خبرې کولې چې موږ پرې نه پوهېدو. دوی راغلل، خپل کسان یې راټول کړل او زموږ د میړانې ستاینه یې ورته وکړه. بالاخره دوی زه شاهان د جګړې اتل یاد کړم. دوی ما او صفدر ته 2 وړاندیزونه وکړل. لومړی وړاندیز یې دا و چې له دوی سره ګډ کار وکړو او په کومه سمڅه چې د هغه بل سرحد ساتونکو حمله کړې وه زه باید د هغې سمڅې مشري وکړم او صفدر به زما مرستیال شي. دوهم وړاندیز دا و چې زه او صفدر علي باید خپلو کورونو ته لاړ شو او دوی موږ په ډیر عزت خوشي کوي. زموږ موخه له دې ځایه یوازې تلل نه و. موږ غوښتل چې ټول کسان باید خوشي کړو او بیا به په ګډه له دې ځایه ځو. موږ لومړی وړاندیز ومانه چې له دوی سره به ګډ کار کوو، د سمڅې دفاع به کوو او له دوی سره به ګډ کار او بار شروع کوو. دوی چې زموږ له خولې د ګډ کار د کولو واورېدل زیات خوشحاله شول. دوی وویل موږ په دې ډله کې نښان ویشتونکي نه درلودل. موږ خوشحاله یو چې اوس په خپل منځ کې تاسو لرو. له دې وروسته موږ تاسو ته قیمتي وسلې اخلو او دا ستونزه به هم زموږ حل شي. پس مسه کې ټلیفون کار نه کوه مګر کوم مرکز چې دوی جوړ کړی و په هغه ځای کې هر ډول اړیکه نیول کېدای شوه. فکر کوم دوی په خپل مرکز کې د اړیکو ټینګولو لپاره کومه مخابراتي وسیله لګولې وه. مرکز له سمڅې سره په نږدې فاصله کې پروت و. دوی له موږ سره یو کس ملګری کړ. د هغه دنده دا وه چې زموږ پیغامونه په وخت بابک او د هغه نورو ملګرو ته ورسوي. له بل طرف دا زموږ لپاره یو ماهر مخفي جاسوس هم و چې موږ پرې له اوله پوه شوي وو او زموږ حرکات یې څارل. د الله تعالی کارونه ګوره چې دا ځل موږ سمڅې ته د برمته شو په صفت نه بلکې د سمڅې د مشرانو په صفت لاړو. په سمڅه کې زندانیان زموږ په لیدلو ډیر زیات خوشحاله شول. زموږ ټینګار دا و چې له برمته شو کسانو سره داسې چلند وشي چې هم بابک خپلو موخو ته ورسیږي او هم برمته شوي آزاد شي او خپلو کورونو ته لاړ شي. دا پلان زموږ د لنډ وخت لپاره و. اصلي پلان بل و. زما مسؤلیت او ژوند له پخوا ډیر سخت او له خطرونو ډک شو. زه هره لحظه څارل کېدم او د دې ډیر امکان و چې زه په یوه وړه غلطي د بابک د کسانو لخوا ووژل شم. زه کله یو طرفه د غلو او ظالمانو لخوا د جګړې اتل شوم نو له بله طرفه د ډیرو کسانو برخلیک زما پر غاړه شو. زما د مرستې په وسیله برمته کسانو نجات پیدا کولی شو چې دا کار ډیر سخت و مګر ناممکن نه و. زما کارونه ډیر و مګر وخت را سره کم و. هغه کس چې د بابک له لوري مونږ سره د همکار په صفت ملګری شوی و
له هغه څخه مو د دې ځای د نورو زندانیانو په اړه هم پوښتنې وکړې. هغه راته وویل دلته موږ 2 مرکزونه او 1 اسمڅه لرو چې د اسمڅې برمته شوي کسان خو تاسې وای، او 2 نورو مرکزونو کې ښځې او ماشومان دي. دوی د بابک د ځانګړو کسانو له لوري ساتل کیږي. هغه آریانا ډاکټر هم له خپل کوچني ورور سره هلته په یو مرکز کې اوسېږي. ما په څو ورځو کې وکولی شول چې د دې ځای په اړه پوره معلومات ترلاسه کړم. زه به وخت نا وخت د بابک ترڅنګ هم ورتلم او هغه ته به مې د زندانیانو د حال په اړه هم معلومات ورکول. ما د هغه کس میرمن او زوی هم پیدا کړل چې تاسو ته مې د دې کیسې په یوه برخه کې یادونه کړې وه. د هغه سړي میرمن پوهنتون لوستی و او په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې زده کړې کړې وې او هلته له آریانا ډاکټرې سره یو ځای خوندي اوسېدله. ما مخکې یادونه کړې وه چې له دې غلو او انسان تښتونکو سره هر مسلک کسان برمته وو او دوی به د دې کسانو له وړتیاو څخه د خپلو شومو اهدافو لپاره ګټه اخیستله. ما بابک راضي کړ. د نوموړي له طریقه مې د هغه برمته شوي کس له کورنۍ سره خبرې وکړې، پیسې حواله کړې او د بابک له لوري له کمپیوټر ساینس فارغ میرمن او زوی خوشې شول او خپل کور ته لاړل. دغه میرمنې په خوا په خپل هیواد کې یو خصوصي بانک سره دنده ترسره کړې وه. دغه راز زما په وسیله د ډیرو کسانو د خوشي کېدو کارونه وشول، خو ډیر غریب او مجبوره کسان لا هم په اسمڅه او مرکزونو کې پراته وو. یو ورځ د بابک له لوري خبر راولېږل شو. هغه له ما غوښتي و چې صفدر علي په اسمڅه کې پرېږدم او د هغه په وینا باید مرکز ته ورشم. هغه تصمیم درلود چې په مرکز کې یوه دنده ده او ماته یې وسپاري. بابک باور درلود چې زه یاده دنده په ښه توګه ترسره کولی شم. زه مازدیګر ناوخته ورغلم. په مرکز کې 5 نفره ناست وو. بابک نه و، دا کسان هم نوي وو او ما پخوا بیخي لیدلی نه وو. دوی ماته 3 تنه ساتونکي راکړل او هغه وسلې هم راکړې کومې چې نښان ویشتونکي استعمالوي. دوی راته وویل موږ سره یو ماشوم برمته دی چې دا ماشوم زموږ لپاره د سرو زرو د مرغه هومره ارزښت لري. ستاسو نوې دنده دا ده چې د دې ماشوم کلکه ساتنه او پالنه به کوئ. دا ماشوم باید هیڅ ډول مشکل سره مخ نشي. که چیرته څوک د دې ماشوم لپاره په دې ځای حمله وکړي نو تاسو مجبور یاست چې دا ماشوم ساتنه به کوئ او نه به پرېږدئ چې دا ماشوم درڅخه څوک بوزي. زه د خپلو 3 ساتونکو په ملتیا د ماشوم ترڅنګ ورغلم. ډیر ګلالی ماشوم و. 8 کاله عمر به یې درلود، خو ډیر صحتمند معلومېده. په لومړي ځل لیدلو سره یې ګمان کېده چې کومې لویې کورنۍ پورې اړه لري. ما د ماشوم د اوسېدو ځای لږ منظم کړ. په ساتونکو مې سپارښتنه وکړه چې د خوړو او اوبو بندوبست وکړي. بیا مې د ماشوم د ښې ساتنې په موخه یو خاص پلان ترتیب کړ او د درملنې لپاره مې یو ډاکټر هم په پلان کې شامل کړ. دا د ماشوم نه و، دا د یو هیواد د دفاع وزیر وراره او د هماغه هیواد د یو قوي پانګوال زوی و. د ماشوم په لیدلو ډیر خواشینی شوم. یاد ماشوم یې کوم خصوصي ښوونځي څخه راتښتولی و. بیا تښتونکو د ساتنې په موخه دا ماشوم بابک ته سپارلی و. د ماشوم تښتونې په پیسو کې ټول سره شریک وو. بابک او کسانو یې اولې پر ما دومره باور وکړ. دا ځکه چې ما په ژوند کې داسې څوک نه درلودل چې زما لپاره پیسې ورکړي او ما له دې غلو څخه خلاص کړي. د دې ترڅنګ ما په ژوند کې مور، پلار، ورور او میرمن له لاسه ورکړي وو. دا چې زه دې ظالمانو او غلو ته په درد وخوړم، دوی مې له بلا څخه خلاص کړل. دوی هم غوره وګڼله چې زه ورسره کار وکړم. د دوی په باور زه یو بې سوکه انسان وم او دوی سره کار کولو کې زما برخلیک بدلیدلی شو او ښه ژوند څخه برخمن کېدلی شوم. ما مخکې هم ویلي دي چې زما ژوند یوه عجیبه کیسه لري چې هغه به وروسته درته وکړم، خو اوس مو د دې ظالمانو انسان تښتونکو او غلو له کارنامو څخه خبروم. یو ورځ زما یو ساتونکي په زیرک ټلیفون خبرې کولې. خبرې یې اوږدې شوې. دغه ماشوم په اړه چا سره خبرې کولې او معلومات یې ورکول. ټولې خبرې په شفري ډول کولې. عادي خلک پرې نه پوهېدل. دې کس خبرې بس کړې، ټلیفون یې تر څنګ کېښود او بیا لاړ. نوموړي د ماشوم طرف یوه دوره ووهله. ما د دې کس له خبرو داسې برداشت وکړ چې
هغوی لومړنۍ غلو د ماشوم کورنۍ سره خبرې کړې دي. دوی دې ته نږدې شوي دي چې پیسې واخلي او ماشوم ورته په کوم هنر وسپاري، خو خبرې یې راته نهایي نه ښکارېدلې. په دې وخت کې یو کس راغی او د هغه ساتونکي پوښتنه یې وکړه چا چې لږ مخکې په ټلیفون خبرې کولې. ما ورته د لاس په اشاره وښود او رالیږل شوی کس سیده د هغه طرف ته لاړ. په غوږ کې ورته څه وویل او بیا د بابک طرف دواړه روان شول. لږ ځنډ وروسته بابک او همدا 2 نفره چې یو زما ساتونکی کېده له مرکز څخه ووتل او هغه بل مرکز ته لاړل. ډیر وخت به د ساتونکو مشران له مرکز څخه وتل او کله خو به څو شپې هم نه وو. په دې بیا زه نه پوهېدم چې دوی چیرته ځي او څه شی کوي. دا وخت زما هغه 2 نور ساتونکي هم چیرته کومې دندې ته لیږل شوي وو او زه یوازې د ماشوم تر څنګ پاتې وم. زما هغه ساتونکي چې په ټلیفون کې خبرې کولې له وارخطایۍ ټلیفون زما تر څنګ پاتې شوی و. ما د ساتونکي ټلیفون راواخیست، کوډ یې ورکړی و. سخت خفه شوم. څو وارې مې کوډونه پکې ولیکل خو خلاص نه شو. اخیر مې 1 2 3 4 شمیرو کوډ پکې ولیکه. ټلیفون خلاص شو. زیات خوشحاله شوم. په خپل ذهن مې فشار راوړ. په ایران هیواد کې زما د پیلوټۍ د برخې د مشر شمیره مې په یاد شوه. غوښتل مې چې هغه ته پیغام واستوم. په دې وخت کې ماشوم په ژړا شو او ژړا یې کرار ډېرېدله. ما ټلیفون په لاس کې واخیست او د ماشوم تر څنګ روان شوم. ماشوم ډېر ژړل او تک سور اوښتی و. ماشوم په مخ مې لاس کېښود. شدیده تبه یې درلوده او له سترګو یې زیاتې اوښکې روانې وې. یو ټوخی یې هم کوه. تر څنګ مې غږ شو. زما هغه ساتونکی خپل ټلیفون پسې راغلی و. ټلیفون مې ورکړ او د ماشوم د ناروغۍ په اړه مې هم ورته وویل او سپارښتنه مې وکړه چې د ماشوم درملنې لپاره باید ډاکټر راوغوښتل شي. موږ په مرکزونو کې 2 ډاکټران درلودل، یو نارینه و او بل ښځینه ډاکټر آریانا وه. ما مخکې تاسو ته وویل چې غلو او انسان تښتونکو هر ډول کسان برمته کړي وو. دوی غوښتل چې ټولې اړتیاوې باید همدې ځنګل کې پوره شي او باید اړ نشي چې د څه شي لپاره ښارونو ته ورشي. زما ساتونکی او بابک چې مرکز ته رسېدلی و، ډاکټر آریانا یې د ماشوم د درملنې لپاره له خپل ورور سره راستولې وه. هغه بل نارینه ډاکټر کوم بل ځای استول شوی و. ډاکټر آریانا څوک وه؟ کله چې زه د الوتکې په سقوط کې ټپي شوی وم، زما درملنه هم ډاکټر آریانا کړې وه. آریانا زما ډیر خدمت کړی و چې زه یې دا احسان نشم هیرولی. ډاکټر آریانا د افغانستان و او په کابل پوهنتون کې طب پوهنځی لوستی و. د آریانا پلار پخوانی حکومتي منصبدار و او په یوې بمي چاودنه کې وژل شوی و. مور یې د کرونا ناروغۍ له امله وفات شوې وه. آریانا 2 ورونه درلودل چې یو ورور یې کلونه وړاندې په یو تحصیلي بورس ترکیې هیواد ته تللی و او هلته یې طب پوهنځی لوستی و. د آریانا مشر ورور عبدالرحمن او کشر ورور یې ځلاند نومیده. کشری ورور یې له ښوونځي څخه فارغ شوی و او نورې زده کړې یې ترې نیمګړې پاتې وې. ډاکټر آریانا د مشر ورور په غوښتنه له خپل کشر ورور سره لومړی ایران او بیا له ایران څخه ترکیې ته په قاچاقي ډول سفر کړی و او په ډېرې سختۍ د خپل ورور تر څنګ رسېدلی و. مشر ورور یې په یو روغتون کې دنده ترسره کوله او ښه مناسب ژوند یې درلوده. ورور یې واده کړی و او 2 کوچني ماشومان یې درلودل. کله چې آریانا ترکیې ته رسېدلې وه، غوښتل چې کار وکړي، خو قاچاقي سفر یې د دندې په وړاندې لوی خنډ و. د ولسمشر د پیلوټ ناول درنو اوریدونکو، د دې ناول 4مه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا چې په بله خپرونه کې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږو. تاسې په لوی بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښه وخت ولرئ.